نو ګرانو کتونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو د پرمختګ او د خوشحالۍ یو خبر درکړم چې د افغانستان ماشاءالله نن سبا په افغانستان کې ډېر پرمختګونه روان دي، سړکونه ورکې جوړیږي، ډیمونه ورکې جوړیږي، دغسې برق به هم که خیلی زیات سي. زه تاسو ته ګوره یو خبره کوم که 15 کاله مطلب افغانستان باندې څنګه سي اوس نه کارونه شروع دي که نه 15 کاله همدغسې دوام وکړي تاسو به افغانستان بیخي هم نه پیژنئ. تاسو باید دا افغانستان ده که دوبۍ ده که بل کوم ملک ده که نه دومره به ښایسته سي. یو د پرمختګ خبر مې شریک کړی ده چې دلته ماشاءالله هغه وسایل چې مخکې به په جګړو کې استعمالېدل اوس د وطن په آبادۍ کې استعمالیږي. اوس د وطن په آبادۍ کې استعمالیږي. د 203 منصوري کور اردو انجینري کنډک لخوا په پکتیا ولایت کې د اوبو راګرځولو یو بند جوړ او ګټې اخیستلو ته سپارل سوی ده. د اوبو یو بند جوړ سوی ده وړکی په پکتیا ولایت کې او هغه ګټې ته هم سپارل سوی ده. یعنې تاسو وګورئ بندونه هم جوړیږي، سړکونه هم جوړیږي. نور هم که چېرته افغانستان کې مطلب دا په یو ولایت نه دا کندهار کې هم دا کیسې روانې دي، دا کونړ کې هم دا کیسې روانې دي، پکتیا کې هم دا کیسې روانې دي. تاسو وګورئ مطلب دا 20 کاله چې کله افغانستان کې مطلب جمهوریت وخت و کنه 20 کاله کې 20 کاله مخکې افغانستان وګورئ او 20 کاله وروسته افغانستان وګورئ هماغسې د مطلب بیخي پرمختګ یې نه ده کړی. دا بلډینګونه به جوړ سوي صحیح ده لکه مغازي هغه جوړ سوي دي خو نور افغانستان هغسې پرمختګ نه ده کړی څنګه چې پرمختګ دوبۍ په دومره کم وخت کې وکړي یا دا نور هیوادونه تاسو راواخلئ. نو که خیر افغانستان د جوړېدو په وخت کې ده خو بس دعا کوئ چې افغانستان همدغسې کارونه ورباندې روان او جاري وسیږي. که خیر ډېر زر به افغانستان ډېر پرمختګ وکړي. که واقعا په افغانستان باندې خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ.